حاجی قربانیم کړی وکنه او جی کړی بیا لکه ستل لکم چې لکه غوښه ولا ورکې وربکو لکه ما دا به دې ویلې دا لږ درلېږم لکه سبزي والا چېرته واله دا چې فلم جوړ کړې نو وایه ټایم درته میلاویږي په خپله یې ګورئ که نه یاره په خپل یې ګورو خو موږ سره اکثر دا درېیم ورځ د اتفاق داسې کېږي چې ړم یو شو یم لږ ننوځم نو په وقفه وقفه یې ګورو پبلیک سره هسې خو موږ ټول کتلې یو ځل موږ وګورو چې څنګه جوړ شوی دی په غټ سکرین باندې نو چې لاندې ورکو شو نو چې کوم ځای کې ورننوتی وم او کوم ځای کې راووتم نن مې هماغه ټایم ړه وشو نو چې ننوتم بیا راوتم دا ځای خو مې کتلی نو بل ټایم به ننوځم هسه میلمانه راشي یا ګپ شپ شي هغه شي زموږ نه هیر شي چې راوځم وایي نه وایي فلم ختمېدو واله جی ګرانو عزتمندو کتونکو دا وخت چې ما سره کم هنرمند ولاړ دی د هېڅ تعارف محتاجه نه دی د دې نه مخکې مو سره موږ انټرویو ریکارډ کړې وه یو ځل به سره بیا هم تعارف وکړم د پښتو فلم ډایرکټر پروډیوسر هنرمند کچکول صاحب دې سره خبرې ترې کړو د ټول نه مخکې د اختر مبارکي ورکړو السلام علیکم وعلیکم السلام اختر مو مبارک شي جی ډېره مننه ورورو زما د طرفه ستاسو ټول ټیم ته دا غټ اختر بلکې زموږ دا ویډیو چې څومره مسلمانان ګوري او زما د فیسبوک پوسټ یې نه دی کتلی او ټولو ته یو ځل بیا اختر مبارک شه څنګه تېر شو ښه زبردست ماشاءالله ښه مزېدار قرباني م کړې وه که نه او جي کړی وم بیا لکه ستل لکم چې لکه غوښه ولا ورکې وربکو لکه اختر کې خو غوښې ډېرې لکه چېرته هم ځو نو پته شي غوښې همدا ویم دا به دې ویلې دا لږ درلېږم لکه سبزي والا چېرته واله حاجي ښه اختر کې خو تاسو ویلو شوګان هم دي نو وایه شوګانو نه شوې شوګانې نه یار شوګانې کینسل شول حاجي ښه دې اختر له خو فلمونه هم لګېدلو ستاسو کم فلم و زما 2 فلمونه او یو بدماشي دا خیال کوه د ارشد خان ډایرکټر او یو چې کوم دی نوي زخمونه شاهد عثمان صاحب د هغې ډایرکټر نو فلم مینوال خوښه خوښه نه کړو یاره فلمونه خو داسې کار دی دومره زر خو پته نه لګي لکه فلحال چې موجودن کم لکه پبلیک ته موږ ګورو تاسو به د کیمرې په سترګه بیا وښایي نو هغه مناسبت سره خو ارشد سینما کې رش ډېر دی داسې خوا کې د 2 سینماګانې نور دي هلته هم رش ډېر دی نو موجودن خو دغه راپورټ دی د خلکو ښه خبره دی چې بس خلک فلم خوښ کړي چې یاره ښه فلم دی باقي اوس مخکې به پته لګي چې څه به کړي یو هفته نیمه بزنس پته لګي عام کو حکومت موږ پرې حکومت دا چې فلم جوړ کړې نو وایه ټایم درته میلاویږي په خپله یې ګورئ که نه یاره په خپل یې ګورو خو موږ سره اکثر دا درېیم ورځ د اتفاق داسې کېږي چې ړم یو شو یم لږ ننوځم نو په وقفه وقفه یې ګورو پبلیک سره هسې خو موږ ټول کتلې یو ځل موږ وګورو چې څنګه جوړ شوی دی په غټ سکرین باندې خو دا پرون نابله اوس کوشو ما په پیله ورځ نو چې لاندې ورکو شو نو چې کوم ځای کې ورننوتی وم او کوم ځای کې راووتم نن مې هماغه ټایم ړه وشو نو چې ننوتم بیا راوتم دا ځای خو مې کتلی نو بل ټایم به ننوځم هسه میلمانه راشي یا ګپ شپ شي هغه شي زموږ نه هیر شي چې راوځم وایي نه وایي فلم ختمېدو والا دی نو وایي وروستو بیا ګورئ بس او جي مخکې هم سره روانې څه کار به شروع کوې شوټینګ مخکې اوس د خیره سره یو 2 ډرامې وې عشق کبرجنه یو بله ډرامه ده سپرلی په زولانو کې دا 2 ډرامې چې کومې تیارې دي صرف ایډیټینګ پاتې دی بس دا به ریلیز شي یو ایز ا ډایرکټر ما کړې ده او یو چې کوم دی نو ایز ا آرټسټ ما کړې ده نو بس دغه 2 پروجیکټ چې کوم دا به کمپلیټ شي دا به ریلیز کړو او مخکې یو پوسټ ما شیر کړی زما راتلونکی فلم دی چې د هغې نوم دی خیر شپیره را روان دی انشاءالله نو بس هغې تیاریانو کې د هغې وګورو خبرې روانې دي میوزیک ډایرکټر سره یو بل سره هغې ډایرکټر هم ارشد خان دی شاهد خان پکې هیرو دی نو بس دغه حساب کتاب دی بس خپلو مینوال ته پیغام ورکوي مینوالو ته دا پیغام دی چې بس خپل مونځ اودس کوئ او جنګ جګړې مه کوئ او مطلب دی چې دا ویډیو ګوري نو که د چا نه خوښېږي سکیپ کوي د غلط کامنټس دې نه کوي جی بالکل تاسو د کچکول صاحب د خبره ترې واورېدې او دې سره چې کومې زمونږ خبرونه سرته رسي چې چېرته هم یې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د الله په امان